اومې ناحیې کې پراختیایي چارو سره د برېښنا لسګونه پایې او تجهیزات نوي شول. د کابل برېښنا ریاست اړوند شپږم جنکشن تخنیکي کارکوونکو د اومې ناحیې چلستون او د دانا ساحو نښلونکي پراختیایي سړک مسیر کې له اړتیا سره سم د زړو پایو پر ځای 66 اصله کانکریټي پایې نصب او د براکټونو او انسلیټرونو په ګډون یې سلګونه تجهیزات نوي کړل. د شپږم جنکشن مسؤلینو په وینا چې د شبکې د اصلاح سره د ټولې ساحې برېښنا ډاډمنه او د ضایعاتو مخنیوی وشو. 50 پورې نوې پایې نصب کړل چې مخکې د موږ دلته وسپنیزه پایه وه چې هغه هم وړې وې او هم هغه قوت له لاسه ورکړی و، هغه هم پکې نوې سولې او هم دغسې براکټ سلیټر او شبکه مو هم ورسره نوې سټنډر جوړه سوله. د خلکو کوم مشکلات چې وو یا د موږ خپل کوم جاینونه چې وو هغه هم الحمدلله ورسره حل سولو. د شبکې اصلاح او تجهیزاتو رغونه به نه یوازې دا چې د پیرودونکو برېښنا ډاډمنه او د هر ډول ناڅاپي تخنیکي پیښو او شارټیو مخنیوی وکړي، بلکې د برېښنا ضایعاتو کچه به هم ورسره راټیټه شي. د میټر بکسونو رغونه او رنګول هم د شبکې اصلاح یوه لویه برخه ده چې دغه بهیر شپږم جنکشن کې هم تر 80% زیات بشپړ شوی دی. د موږ شبکه 80% نوې سوله. دا کومه پاته چې ده په دې کې یا کوم لکه ای بي سي کیبل چې ده دا کوم یو نیم جین خوړلی او یو بعضې نیم صندوقونه پاته دي، دغه مشکلات لري. نور الحمدلله شبکه منظمه جوړه سوله، کوم مشکل نه لرو الحمدلله. د افغانستان برېښنا شرکت هیوادوالو ته د ډاډمنې برېښنا خدماتو چمتو کولو په موخه د شبکې اصلاح چارې د زرګونو تخنیکي کارکوونکو پر مټ پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر مخ وړي چې پیرودونکي هم باید د یو مهم مکلفیت په توګه د برېښنا لګښت پیسې پرته له ځنډ پر وخت تحویل کړي.